شریفه ته راځه یوه کور ته لاړ شو په کور مې ډېر کشګنده دی یا لالا یا لالا هاي چشتي هاي څرنګه شی شریفه وروره زه ښه نه پېژنم خدای خبر ده د بازار شی نږدې کور دی څه شي یاره لالا ما ته دی شی معلومېږي دی شناخته شی دا به زیان وي دی کشنی توپک به یې زیان ته کشنی توپک به یې هاي وینې آیا د ګوتې رنګه شی دی آیا خوله ده یعنې وروره دا د څه یې وویلې دا دی دغه کشنی توپک دا انسانان چې پټ ځلپولي دا داش توپک دی دا خو ښکاره کېږي نه او لالا دا وینې دغه یعنې دغه د ګوتې شی دی دغه خوله ده تر دا ځایه ګولۍ راوځي دا دغه د ظالمانو شی دی دا کشنی توپک دی دا بل شی نه دی اوس څه چم په کو دا خو تا اسکول یې هم نه دی شو کړی عاشق که د اسکول شو کړي تا به ته بل رنګه هوښیار شی د زه جوړ شي او لالا زه خو درته یم چې په ما سکول وایه په ما سکول وایه ته راځه میږ ګور دغه دی بس ما هم دغه زړه ومنله دا دی هغه شی خلک پټ پټ ځلپولي هغه دی دا شی اوس موږ په ولې څه چم په وکړو کور ته وړو یا دا د کور د وړلو شی نه دی دا دارنګه کو موږ خو د انسانانو له مرګه ډېره کرکه کوي زما خو دا شیان داسې بیخي نه دي خوښ دا به دارنګه وکړو ځای ته ډبره لاندې کړو موږ به یې روان سو هغه بیا به یو ازاري وراسې راوبېکاږي بیا به یې څوک به ووي نو بیا به څه وکړو دا ته له یو غلیو نه ناروا سړي لوېدېږي ځین دا ته به کښېږدو دا ځای مخ به یې دغه خوا ته سم کړو دغه خوا ته کورونه لږ دي هغې خوا ته بیا انسانان بس بیا به ډبره پر پته کړو هلته به خمس کړو چې د بله شی هم ووي دا د ښه ووایي ډېر ښه ده کور ته خیال هم نه سوړی بس کښېږده هڅه به بسم الله سره ډبره راواخلو الله اکبر پر وکړه الله اکبر پر وکړه بسم الله ده ځه خالي پښه له ډبرې ګوره پښه له ډبرې ځه په موږ ځه بسم الله بس هغه نو ګش ختمه شو زیاته ما ګش ضرورت نشته یو ولې اول دغه بقای ځای نه او وروره بیا به نه منې څنګه مې در خمسه کله دا د انسانان کار وکړي ما د دې کار در وکړي لالا تا چې پر شي لاس پورته کړی دی بیا ښه ورځ نه دی لیدلې بیا دغرنګه زرې لکه دا کشنی توپک راځه ځو دا کارونه خو زه کله کله کوم نه راځه لالا هایا ګور چیش دی دغه هاي کوټه یې دونې په اسمان جوړه کړې ده ای دونې په تکلیف یې جوړول ای دونې هړې پښې ورکولې خو دغه بیا پر دغه اوار ډګر جوړه کړې کو د بازار والا خو تر موږ سره یې موږ ښایي موږ سره یې خو دغلته پراخه مځکه د دغسې بیا جوړه کړې وروره په دوی خو نوم په رسمي سم نه په دن والا یو په رسمو برابر سوي دي چې کوټه یې دونې پر له خځولې ده و لالا په دوی کې هم شی رسمي سته و ځه لالا ما تا په لمبه ځله مړګی وینې دی ساړه سوري ته ناست ما تا په لمبه مړه ته له دغه زعل وکړه د سکول السلام علیکم وعلیکم السلام سړی مې سې وروره سال دې ښه جوړه خیر خیر برابر وروره د سکول حال مې کوئ سکول چیر دی دلته سکول حال مې دا کوئ سکولونه نن بند دي اتوار دی سبا بیا حال کوي وایي دغه مې اتوار ده د اتوار یې پلار راته جوړ کړی دی او لالا پلار دغوی نه دی پروګرام دی که اتوار چې دی دا بازاریان زهر دي ورور ته خوا مه بدوه دی کشنی دی په خبرو نه پوهېږي خوله یې خطا سوه دی تا نه ښیي دی نور بازاریان ښیي د ډاکټر حال مه کوئ وروره ډاکټر به نه راوښي ډاکټر چیر کښېني هغه سیده ګلی به ور واخلې بس ور ووځې دا عدالت ښه آیا لیارې ده دغه لیارې ده ښه ښه نو موږ بازار راوتلو دي په بازار کې دی دا ډاکټر سمه ده وروره لالا زه به ورسم دا پتکۍ به دلته راډکم له اوبو څخه ته دا هلته ودره مه راځه څه کوې وروره وروره اوبه
غواړم دا پټ نه کمه یوه ده دا پټکۍ مه پټکوئ ګوره دا د اوبو ځای نه دی دا پټرول دی څه له ده نه کوې را ډک وروره نه یې درکولې که څنګه یا لالا دا رنګه خپل شومه د بل شي دکانې اوبو هغه نه پوهېږم اوبه را پاته بوده السلام علیکم وعلیکم السلام وروره ډاکټر چیرې کښېني دغه دی دا ګلۍ ته ورسېدل دلته دی و دغه دی السلام علیکم وعلیکم سلام ته ډاکټر یې وروره زه ډاکټر یم حاجي صاحب ستاسو مریض کوم یو دی وروره دی ډاکټر کېږي راسه کښېنه وروره دلته بالا کښېنه مخ ښایه خواته راوګرځه نو به زه تا وګورم ته داسې سم کښېنه مخ داسې کړه اوس کښېنه څه په در کېږي څه بیماري ده ده څه بیماري ده ده علاقه کوم ځای څه تکلیف دی ډاکټره دی ناجوړه نه دی دی دا ستا رنګه ډاکټر کېږي دا ستا رنګه ډاکټر که په ګای د سر خلاص وي دا ستا رنګه شی ور په غاړه که لالا ګډه هم لږ خوش سي تی وار دا ستا ګډه الک تی وار ډاکټر سه بیا به د خپلې ګډې هم بندوبست وکړې هغه ماښۍ ته به هم بیا دوا ور ولیکې هو لالا ډاکټر صاحب اوس ما ډاکټر ډاکټر کېږي سبق دې څو نیویلی دی سبقان دې لالا نه پرایي د ډاکټر بیا م ډاکټر کوم ده ډاکټره زه چیرې درته کښېنم زه تا ته په ګای سر در خلاص کړم دا لږ کښېنه حاجي صاحب دلته کښېنه نو پرې ځای هغه شیان پراته دي لږ شیان در دی که نو پر کښېنم پرې شیان لوړ کښېنم هلته کوز کښېنه حاجي صاحب کوز کښېنم وای 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 یا څه کلکه مځکه ده حاجي صاحب هلته بالا کښېنه ته چیرې کښېنستې ای د ناستې ځای دی دلته بالا کښېنه وای وای ما سړی دی نې شیان خراب کړم دلته کښېنم هو دلته کښېنه نې شیان پکښې خراب یې کړم د ناستې ځای دا دی حاجي صاحب ښه شریفه وروره ها لالا که ته ډاکټر سوې ستا هغه به هم بیا دا رنګه ځای وي و خدای ته را ډاکټر که زه دلته بیا راځم لالا زه دلته کښېنم ښه دلته بیا راشې بیا نو دلته راسه ډېر پستکی ځای دی ته دلته راسه ډېر خوندور ځای دی ډېر پوس دی یا ډېر پوس دی بالای راوخیسه زه په همدا لږ دوست ساتم ډاکټره مجلس دا رنګه دی دا زما ورور دی موږ راغلي یو بازار له زموږ کور هلته په غره کې دی اوس دی یایي زه یا ډاکټر کږم یا افسر کږم یا ماسټر کږم اوس دا څو ورځې په سکول پسې ګرځېدو یو وخت خو یو سکول خو داسې خلک غلا کړی وي لالا ډېر ډاکټر خوند راکوي ډېر ډاکټر خوند درکوي بیا بل سکول ورغلو ول دوی نې چشتي نن بیا چشتي دا نن اوس پسې ګرځېدل ګرد سکولونه باندې ول دا بیا چشتي هغه چشت نه بیا دی شریف ستار وي که چشت ور ستار دی نه سکولونه باندې دا رنګه شی وي اوس ما دغه ګای جوړ کړی ما ده بس دی ډاکټر دا ماسټر یې علاقه دغه افسر یې علاقه بس را ډاکټر یې که به تا راغله اوس یې را ډاکټر څو زره را ډاکټر کولی سې بس 2 زره را ډاکټر که مال مو پر بري بیوان ولیار دی جنګه څخه په هغو اوس لوان ګډ سوي و لالا همدا سپوري دي لوانو نه کړي اوس ته په دغه ځای سر نه خلاصوې اوس دوی به ما سر ډاکټر کې ځه بیا نو زه بیا څه کوم اوس زه ډاکټر شم خدای دې ما ډاکټر کړي په څه سرایانو کښېوتله حاجي صاحب دا خبره داسې ده چې دې باندې به ته سبقان یې کله دې ته ډاکټر جوړې کله دې ته افسر جوړې کله دې ته ماسټر جوړې په دې به ته تقریبا 15 کاله 20 کاله سبقان یې پر دې زوی باندې به خرچه کوې بیا چې سبقان وویل بیا به دی دغه ځای راځي موږ دغه ځای باندې ناست یو چې دغه ځای له راغلي یو موږ 15 20 کاله سبقان ویلي دي
دا خواري مو کړې ده پر ځان مو خرچې کړي دي بیا راغلي نن پر دغه ځای باندې ناست یم داسې خو نو نه دی چې صاحب ستا پارنده له کور راته کړی دی نن نه سبق ویلی دی نه څه ویل تا نن روان کړی دا درته وښول چې دا تا چا ووایي چې تا رقم ډاکټر جوړ کړ آی ډاکټر خبرې د وار وې دی ډاکټره دی خو دی بدمرغې شی دی نه پر خلاص سکول باندې تر اوسه نه برابر سي درځه چې زیاته کور ته لاړ شو زیاته زموږ ستا د ډاکټرۍ قسمت نشته زه ډاکټر یم راځه زه سکول کې وای زه شانې لري